جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باد. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د 1415 کال د اسد میاشتې په 4مه نیټه د مخابراتو او ټکنالوژۍ نندارتون پرانیسته وکړه. هغه د ټکنالوژۍ پرمختګ او د اړیکو د ټینګولو وسایل د هیوادونو له مهمو لومړیتوبونو وبلل او ویل چې اسلامي امارت غواړي په تدریجي توګه له خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې ځان په دې برخه کې له سیمې او نړۍ سره سیال کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د سیمې د اتصالي نقطې په توګه د افغانستان جغرافیوي موقعیت مهم وباله او ویل افغانستان کولی شي جنوبي اسیا له منځنۍ اسیا سره د ډیټا د ترانزیت په برخه کې وصل کړي. هغه همدارا زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه کړي. ډېرې محرومې سیمې تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي او په ډیجیټلي حکومتولۍ کې هم پرمختګونه شوي دي. هغه د هیواد د پرمختګ لپاره د پرمختللې ټکنالوژۍ له صنعت څخه پر استفادې ټینګار وکړ او دا د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت وباله. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اسد میاشتې په 4مه نیټه د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال ښاغلي جمشید خواجیوف سره ولیدل. د دې لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، پانګونې او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. محترم ملا صاحب د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا لپاره هم ګټوره وبلله او ویل اسلامي امارت چمتو دی چې له ټولو شته ظرفیتونو په استفادې د اړیکې لا پیاوړې او پراخې کړي. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عمل پلان پر لا ښه تطبیق ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دا د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول لوبوي. محترم ملا صاحب وویل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پراخې همکاري به نه یوازې دوه اړخیزې اقتصادي اړیکې لوړې کچې ته ورسوي بلکې دا به په سیمه کې د نورو ګاونډیو هیوادونو لپاره د ښه ګاونډیتوب یوه غوره بیلګه هم واوسي. ښاغلي جمشید خواجیوف د خپلو خبرو پر مهال د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ زیاتېدو او په افغانستان کې د ازبک پانګوالو له لوري د پیل شوو پروژو د چارو پر لا چټک کېدو، د پروژو د ستونزو پر حل او د هغو نویو پروژو پر پیل ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مهمې بلل کېږي. نوموړي د افغانستان په قانونو کې د ازبکستان پر پانګونې له افغانستان څخه د کرنیزو محصولاتو او پنبې د وارداتو پر زیاتوالي او د دې ترڅنګ د ترانسپورت، انرژۍ، کرنې پراختیا، بانکي چارو، سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د زیاتوالي په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې د اسد میاشتې په 6مه نیټه جوړه شوې وه د سوداګرۍ پراختیا لپاره د شیرخان بندر د ظرفیت پر لوړولو ټینګار وشو. په همدې موخه مالیې، کورنیو چارو او نورو ښکېلو ادارو ته هدایت وشو چې په دغه بندر کې لازمې زیربناوې جوړې او شته زیربناوو ته پراختیا ورکړي. همدا ډول په غونډه کې وویل شول چې له تاجکستان سره د په همغږۍ د دغه بندر په کاري ساعتونو کې زیاتوالی راشي څو زیات شمېر ترانسپورتي موټرو ته د تګ راتګ زمینه هم برابره شي. پر دې سربیره مالیې وزارت ته هم هدایت وشو څو په شیرخان بندر کې د ګمرک، ګدامونو، تخلیې او بارګرۍ خدماتو د وړاندې کولو په موخه د لوجستیکي مرکز د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې او دغه مرکز جوړ کړي.